عزت رب العالمین چې خې په دې دین کې خې دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا عمر فاروق رضی الله عنه موږ د څه د وجې نه پیژنو د دین د وجې نه دا رضی الله تعالی عنه ورسره ولې موږ وایو د دین د وجې نه ورسره وایو عزت رب العالمین په دې کې خلک تکلیف تیر کا بلال رضی الله عنه باندې چې گزار وشو هغه چغه وې د احد گزار به شو کول احد چا ورته ویل بلال ویل دا څه کول چې گزار به باندې کېدلو احد به ویل دا د څه د وجې نه ویل دا مې صرف د دغې د وجې نه ویل ما کتل چې په دغې دا مشرکان په کومه کلمه باندې ډېر زیات غوسه کېږي ویل چې ما وکتل په دې احد الله یوازې ذات دی ویل په دغې کلمې باندې ډېر زیات غوسه کېدل نو ویل دغې د وجې نه ما به دغه کلمه ویله زما ایمان به زیاتېدلو اصلي مؤمنانو کله چې په ایمان کې تکلیف دی یو ځل محسوس کو د الله لپاره کلک ودرېدې قسم دی رب العالمین په دغې تکلیف کې تعالی خوند اچوي په دغې تکلیف کې به دې مزه وي زندګۍ به دې د سکون والی